السلام علیکم، ستړي مشي، وخت مو پخیر. تاسو ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن جمعه د 1404 هجري لمریز کال د لړم نهمه چې د 2025 زیږدیز کال د اکتوبر له 11 سره برابره ده. غیر صافی مو تاسو ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. د غزې تازه وضعیت. اسرائیل له حماس سره د تبادلې په چوکاټ کې د 13 فلسطیني بندیانو مړي غزې ته سپارلي چې ځینې نښې یې د شکنجې ښودلي. او د امریکا د دفاع وزیر پیټ هیګسیټ ویلي له هند سره د دفاعي همکارۍ 10 کلن تړون لاسلیک کړی دی. اوس هم پام وکړئ پوره خبرونو ته. اسرائیل له حماس سره د تبادلې په چوکاټ کې د 13 فلسطیني بندیانو مړي غزې ته سپارلي چې ځینې یې د شکنجې نښې ښودلي دي. دا تبادله وروسته له هغه وشوه چې حماس پرون د 2 اسرائیلي بندیانو مړي وسپارل. سره له دې چې اسرائیل 2 ورځې مخکې ادعا کړې وه اوربند لا هم قایم دی، خو د جنوبي غزې، خان یونس او د شمالي غزې د ښارګڼو سیمو پر ضد د اسرائیلي الوتکو او توغندیو حملې روانې دي او اوسیدونکي د بمبارۍ د بیا پیل ویره لري. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ادعا کړې چې اسرائیل د اوربند د سرغړونې عذرونه لټوي. ورته مهال بیا د لویدیځې غاړې په نابلس ښار کې اسرائیلي ځواکونه په عملیاتو بوخت دي. همداراز د نړیوالې سرې میاشتې ادارې دفتر ویلي چې د دوی د بندیانو د لیدنې پروسه هیڅ ډول امنیتي خطر نه جوړوي، په داسې حال کې چې اسرائیلي چارواکو څو لیدنې بندي کړي دي. په لندن کې بیا یو پارلماني ګروپ د اسرائیل پر ضد د بندیزونو د پلټنې اعلان کړی. په عین وخت کې اسرائیل د پوځ لپاره د نوي لوړپوړي حقوقي سلاکار ټاکلو پلان اعلان کړی، وروسته له دې چې مخکنی حقوق پوهه د بندیانو پر ناوړه چلند د یوې ویډیو د افشا کېدو له امله لرې شوه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې پر چینایي محصولاتو لګېدلې تعرفې به 40 سلنه ته راښکته کړي. دا اعلان هغه مهال شوی چې ټرمپ په جنوبي کوریا کې د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره د څو کلونو وروسته مخامخ کتنه وکړه. ټرمپ دغه ګام د واشنګټن او بیجینګ ترمنځ د سوداګریزو فشارونو د کمولو په لور مهم پرمختګ بللی او هیله یې څرګنده کړې چې دواړه هیوادونه د یوې پراخې اقتصادي هوکړې پر لور روان دي. د امریکا حکومت مخکې ویلي و چې دواړه لوري د تعرفو د کنټرول لپاره یو ګډ میکانیزم رامنځته کړی او د نادره منرالونو پر صادراتو محدودیتونه به هم تر یوې مودې وځنډول شي. کارپوهان وایي دا بدلون به نړیوالو بازارونو ته د باور د بیرته راګرځېدو او د پرمختللو اقتصادي خبرو لپاره زمینه برابره کړي. د امریکا د دفاع وزیر پیټ هیګسیټ اعلان کړی چې له هند سره د دفاعي همکارۍ 10 کلن تړون لاسلیک کړی دی. هغه پر ایکس د هند دفاع وزیر راجناټ سنګ سره د لیدنې او د تړون د لاسلیک انځورونه شریک کړي او دا یې د واشنګټن او نیوي ډیلي ترمنځ د امنیتي اړیکو په تاریخ کې مهم ګام بللی دی. هیګسیټ ویلي چې دواړه هیوادونه به د استخباراتي معلوماتو تبادله، ګډه همغږي او تخنیکي همکاري لا پسې پیاوړې کړي او زیاته کړې ده چې د امریکا او هند دفاعي اړیکې تر هر وخت ځواکمنې شوي دي. راپورونو په اساس هند له امریکا سره د پوځي وسلو اخیستو ته لیوالتیا لري او په دې برخه کې د خبرو اترو امکان هم شته دی. راجناټ سنګ دغه تړون د دفاعي مشارکت نوي پړاو ته د داخلېدو نښه بللې او ویلي دي چې د دواړو هیوادونو ستراتیژیکه همغږي په چټکۍ سره مخ په پراخېدو ده. هیګسیټ مالیزیا کې د آسیان غونډې پر مهال له هند او چین د دفاع وزیرانو سره جلا کتنې هم کړي دي. هغه د چین له وزیر سره تر لیدو وروسته ویلي په هند پاسفیک سیمه کې د ځواک د توازن ساتل اړین دي او د چین پر پوځي فعالیتونو د واشنګټن اندېښنه یو ځل بیا تکرار کړې ده. او د پای خبر ده چې په پاکستان کې د بلوچستان ولایت په مرکز کوټه کې د امنیتي اندېښنو له امله د موبایل انټرنیټ خدمتونه موقتا بند شوي دي. د راپورونو له مخې له تېرې شپې 12 بجو راهیسې په کوټه کې ټولې ګرځنده انټرنیټي شبکې فلج شوي دي. د پاکستان حکومت وایي د ایالتي کورنۍ چارو وزارت د 40 ساعتونو لپاره د خدماتو درولو غوښتنه کړې څو د احتمالي امنیتي ګواښونو مخه ونیول شي. ډان ورځپاڼې لیکلي په حکومتي لیک کې د ځانګړو امنیتي حالاتو ذکر شوی او ویل شوي چې د 3G او 4G شبکو تړل اړین ګڼل شوي دي. تر دې وړاندې هم په بلوچستان کې ورته بندیزونه وضع شوي وو. د اګست میاشتې پر مهال په ټول ایالت کې انټرنیټ 14 ورځې بند و چې وروسته د عدالت په امر بیرته فعال شو. په بلوچستان کې په وروستیو میاشتو کې د تاوتریخوالي پیښې ډېرې شوي او د ډېرو بریدونو پړه بالوس بیلتون پاله وسله اخلي. بهرني خبرونه هم دومره و. د کورنیو او سپورتي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښ یا موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 24. تر سبانۍ خپرونې د الله په امان.